اولاد ډیر لوی نعمت ته او دام د الله تعالی په فضل او کرم باندې کیږي. یهب لمن یشاء اناثا د خدای خوښه ده چاته تشي لوڼې ورکوي. د اولاد باره کې دعاګانې کوي لیکن 18 لوڼې وي. ویهب لمن یشاء الذکور چاته هلکان ورکوي 10 بچي وي هلکان. بیا دعا کوي خدای یو لورم راکړي چې د مور غریبي سره څه ناڅه امداد کوي لیکن لوري نه کیږي. او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاته الله تعالی زامنم ورکي لوڼم ورکي. او ويجعل من يشاء عقيما څوک رب العالمین شان کی پهلوانی مضبوطی خدم تکړوي اولاد ندارت د دنیا ډاکټرانو حکماو باندې ګرځي لیکن الله تعالی فیصله نه کړي. نو د اولاد نعمت دا ډیر لوی نعمت ده. د دې نعمت شکریه دا ده چې بچی ته به د ټولو نه مخکې ښه نوم دی پاکیزه نوم عبدالله عبدالرحمن عبدالغفار عبدالستار دا نومونه یا د پیغمبرانو مبارک نومونه ابراهیم اسماعیل عیسی موسی هارون دا مبارک نومونه دي. یا د صحابه کرامو بهترین نومونه عمر عثمان علی معاویه مصعب خو نومونه پکې ده. په بچی باندې به ښه نوم دی. د نوم باقاعده اثري د ښه نوم ښه اثري او کنه خراب نوم دی کېښو نو د هغې به خراب اثري. پیغمبر علیه السلام ته یو صحابي راغی تپوس یې کو نوم دې څه دی؟ وی زما نوم حزن دی. حزن سخت ځمکې ته وایي سهل نرمې ځمکې ته وایي. کومه ځمکه چې نرمه وي هغې ته سهل وایي. سختې کاړجنې ځمکې ته حزن وایي او حزن غم ته هم وایي. نو رسول الله مبارک ورته وایي انت سهل یعنی نوم بدل کا ستا نوم سهل پکار دی نرم پوس. ویره جی د پلار نیکو نوم دی نو څنګه بدل کم؟ نومې بدل نه کو. د دغه صحابین وصیه وایي یاره زموږ نیکه ډېر بد کړي. رسول الله ورته نوم بدلولو پکار و چې نومې بدل کړی وی. زمونږ د ټبر هر یو سړی دومره تریخ دی دومره سخت دی چې بعضې سړی ډېر سخت مزاج دی د سرو مرچکو په بورو د پاسه ناست دي. نو ښه نوم د دې باقاعده اثري. زموږ پښتانه د ډېرې نوم د مینې نه نوم په بچي کېږي ډېران ګل نو هلکه څه به ډېرانې او څه به د هغې ګولي نو بیا هر که تکړی لګیا سري چلی نوم دی هلکه ډېران ګل له چا به ډېرانونه چلوه. نو د نوم ډېر لوی احتیاط پکار دی. چا عالم چا بزرگ ته ووایه چې یاره بچی مې پیدا شوی دی یو ښه نوم پکې ده. او بیا عقیقه ورکول پکاري. د هلک نه کم از کم 2 چیلي او د جینۍ نه یو. که یو سړی غریبي نو خیر دی یو چیلی د حلال کي د هلک دپاره په 7 مرض که په 7 مني په 14 مرض. دې د وجې نه د بچي په عمر کې الله تعالی برکت پیدا کی او د امراضو نه او د وباګانو نه د مصیبتونو نه محفوظ ساتي. او ښه دا ده چې ماشوم سنت هم شي او د ماشوم سرم کل شي او بیا هغه ویښته وتللی شي نو هغې سره چې څومره سپین زرخیږي هغه هم خیرات کا. په موجوده دور کې زیات نه زیات د 10 روپو یا د 15 روپو سره به هغه وتللی شي. دا د بچي په مور او پلار باندې حق دی. او بیا تربیت په ډېر پاکیزه تربیت کې چې بیا کم از کم په ژبه باندې سټکې اغشتی شي نو د ټولو نه مخکې ورته د الله نوم یاد کا. ماشومان د 8 میاشتو شي نو بیا په ژبه باندې بابا او بیبي دا ویلی شي لالا ویلی شي.
نو علماء لیکي چې د ټول نمخ کې مشق مې وکړه بار بار ورته وایه بچی وایه الله 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 نو د بچی په ژبه چې د الله تعالی دا مبارک نوم راغی داغه پړه کې داغه په ذهن کې الله تعالی پورا انجیلا او رڼا پیدا کی داغه بنیاد هغه د الله د مبارک کلمې نه شروع شي نو داغه میلان بیانې کو خبرو ته وی دین طرف ته وی قدرتی داغه پړه باندې د الله هغه نقش راغلی اسه خدا هر سړی پال نو پړه باندې الله لیکل دی که کافر دی که هندو دی که عیسائی دی که زردشت دی که بدھ مت دی د هر چا پړه باندې الله لیکل دی په ترکو کې د یو بیمار د زړه اپریشنو ډاکټرانو چې دا یې اکسرو کا هغه سړی کافر لیکن پړې باقاعده الله لیکلو بیا د هغې نه پس هغې د مختلفو بیمارانو چې کوم دړه ماهرینو د څومره نو د ډاکټرانو دا وینا ده چې د هر چا په دې اړه باندې الله چې کوم دنو هغه لیکلی او قرآن مجید کې مرادي روایاتو کې مرادي چې دا نطفه رحم د مادر ته چې ورشي نو دا منی سلوي خره دغه سي منی وي سلوي خره پس د دین وینه جوړ شي بیا سلوي خره پس هغه چکشي خون بستا بیا دا غینه پس اډوکی جوړ شي د انسان د اډوکو دا ډانچا دا د منی دا غساس کینه جوړه ده او بیا فکسون العظام لحما الله تعالی د اډوکو پاغې ډانچا باندې د غوښې پلسترو خېږي دا تمامه کاروایی پر رحم کې د فرشتو زیر نگرانی کیږي او کله چې د روح اچولو وخت راشي نو الله تعالی په خپل خاص قدرت باندې دغه کالبوت کې هغه روح واچي ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا قرآن وی ثم انشأناه خلقا آخر دا تمام کاروائی دا تنقلاتو دا منی نوینو بیا وینه خون بستکیږي او بیا غینه دا ډوکو ډانچه جوړیږي بیا په بره د غوښې پلستر را دي دا ټول د فرشتو زیر نگرانی وي لیکن کله چې د روح اچولو وخت راشي نو قرآن وایي ثم انشأناه خلقا آخر موږ بیا د جماعت نه یو حیوان چې کوم دنو جوړ کو او د کې باقاعده سا راشي نو علما دغه دی کې لیکي چې گویا د پړه باندې مهر د الله ویل شي چې د په بدن کې اوس روح چې کوم دنو رالولو نو بچه چې کله د خبرو جوګه شي نو د ټول نمخ کې بچی ته د الله تلقین کوا او بیا چې خبرې شروع کی نو خې خبرې ورته خایا سبحان الله ورته خایا الحمدلله ورته خایا لا حول ولا قوه دا تعلیمات ورته ورکو او مور او پلار چې د بچی پاکیزه تربیته کینو داغه نه نیک صالح نوجوان جوړ شي څنګه پښتنو کې دام جهالت ته مور ورته وی پلار ته وای دلا خدا خاون ته دلا وای نو دوی ته وای ورته وای دلا بیا بهر چې ګرځي نو مشرانو ته دلا وای او پلار ورته وی مور ته وای کنجری دا څه خبرې دي چې ته بچې په دلو په کنجره باندې عادت کې داغه نه خو بلوي بدمعاش داغه نه خو ډور لوی فاسق او فاجر جوړیږي بچی ته باقاعده د دین خبرې یو خیا الام مدرسه اذا اصلحتها اصلحت جيلا صالح البنيان د مور غیک دا ډومبنۍ مدرسه ده نو د مور په غیک کې چې یو بچی الله او لا اله الا الله او محمد رسول الله او سبحان الله دا کلمات دکی دا غي بچی نه به فرشتہ جوړیږي فرشتہ او چنه او بچی ته اول نه په کندلو عادت کی په بد اخلاقی عادت کی ناغه د قوم د پاره یو بدنما داغي هغه د ملت ته پاره درد سری داغه نه د فساد نه ما سوا بل څه نه کیږي
او په مدرسه کې کېنوا دینی مدرسه کې چې داغه پړ باندې د ټولو نمخ کې د قران رنگ وخیږي د اسلام رنگ پیوخیږي نو که بیا انګریزیم وای د انګریزي هغه جراثیم به داغه پړ باندې اثر نه کوي ته چې د وړوکی دی نه وړوکې بچې انګریزي سکول ته لیږي او هغه لګیا دی د انګریزي ټکي وای RAT ریټ کے معنی چوہا CAT کیٹ کے معنی بلی DOG ڈاگ کے معنی کتا اب بس 10 کی تو هغه ته د الپوری کتاب شروع کا الف اسم د مولا دے لنقصان مبرا دے حق دانا بینا شنوا دے بے شریکو بے ہمتا دے بے آلات و کاریگر بے پنز بنا پورا کا پنز نور دا کلمات ورخه چې الف نوم دا الله دے بے چکم دنو دا پنز بنا گانی دی او جم جلی ذکر سے قل خفی ذکر تری افضل دا کلمات ورتخه ناغه دین طرف تبا قدم آئلی او چې دا وو کالو شي ځان سره به باقاعده جمعه تراولي ځان سره به راولي بچي اراده د رسول الله حکم ده مرو سبيانکم اذا بلغوا 7 بچي چې دا وو کالو شنو ورته د مز حکم کو بچي مستراده او وضربوهم بها اذا بلغوا 10 بچي چې د لسو کالو شو بیا مستنری وه نن ډېر کم مسلمانان دي چې مسته بچی نه را دی او دی وਹੀ زمینداری ته چې نه دي کلبه پټی ته نه بوزي خر نه کته کوي دکان ته نه دي به وਹੀ لیکن چا زوی په دې نه دیواله چې ولی مستندي اسلام وای دا وو کالو بچي ځان سره جمعه ترا والا جمعه کې به د قران مجید درس ورکوي عالم جماعت کے با تبلیغی جماعت راغلی تعلیم بکیگی دے بکینی دے با قرآنی تعلیمات زدکی دن با یو سم خدا ترس انسان یو مجاہد یو صالح نوجوان چکم دنو جوڑ شي او ته چې بچے نه راولی او غد لوفر سره ګرځي د پوډریانو سره ګرځي ناغه با پوډری شي ابا به د سینما په مرض کې مبتلا ای ابا د ناکاره لکانو ناکاره خوځ د کوي د ماشوم والی دړه تختای دا بالکل سوترای په دې باندې چې کم شي نه قصوغه تر مرګ پورې هغه کې چې کم نه موجودي بیا زمونږ مرګرو مولانا امین صاحب دی په بو سره کلو ډیره زمانہ مکه مکرمه کې پاتیو دا مظاهر العلوم فاضلو او ډیر کلک عالمو بلا کتابونه غشتیو مکه مکرمه کې رباط هغه الماس کې بوسیدو موږ بچ ورالو اکثر باغ سره بیا د آخر عمر کې کلی تراغه په جمعات کې ناستو او یو بوډا د تندین وینه بهيږي او بلا لکانم دی او یو ځوان الکانو کلک نیولې ده او امین مولانا ته راوستو هغه بوډا د تندینا وینه بيدا ویولې وی مولا صاحب دا زمازوی د لکانو یې کلک نیولې ده دې ظالم د پرمبي والم څه خبره مې ورته کا اور اپاسې د پرمبي والم د تسوح کو په تسوح کوم لګي امین مولانا ډېر غسانا کو هغه لکته ویل کته خدای سم نه والے پاسه درې سلور ربی نور مو ګوډي ورته ورکه دی بوډا ته سم دا پختای ورته ماته کا ا بابا ورته غوسه شو مولا صاحب داسې خبرې کې دغه ما دې د پاره راوسه داسې خبرې کومه ته قسم خو ته په خپل جمعه تراغله تا دا زوی چرته جمعه تراوسته ده تا خو سار وخت به ته حرکت کو چې شابه پټی ته سره وړه تا به سار وخت ورته کولبا والا کا چې ځای وی کوا نو دا خر سره چې وسړې لو شو خو دا خر غوندې لتی وای بیا او چې دا غویانو سره وسړې لو کې خو غویا خو سړې بیا پخکور کې پاسوي دا پلار سم جوبل کا رکشا خدای دې غر کا زیری چری جمعه ته نه دراوسته په خپل چرته جمعه ته نه راغله کول به سره دې کړه خرونو سره دقه سي خې دربچا یا مولا صاحب تراشی جی
زوی ته مې تعویض که پوډریانو سره ګرځي زوی زما جوارګور شو خود به جوار کیږي او خاص کر په دې زمانه کې دا خو کافرانو متفقه اتفاق کړی دی چې د مسلمان بچی به څنګه د قرآن نه لرې کې یو مسلمان به د اسلام نه څنګه لرې کې نو د بېدینۍ هغه ټولې خبرې اردانې کړي دي څومره چې د بېدینۍ څیزونه دي دا کیبلې او دا نخرې مخرې دا تا دپاره دي دې لپاره چې ستا نسل هغه د قرآن پاک او د حدیث مصطفی نه چې کوم دنو هغه لرې کړي نو د بچی در باندې حق ته چې د 7 کالو ځان سره ټیک جمعه ته راوله او چې د 10 کالو به باقاعده په دې باندې وها طالبانو به د طالبانو حکومت چې افغانستان کې راغی او اذان به وشو بیا به یو سړی جمعه ته نه تلو په درو به والو په درو خوست ته د تلم زما تقریر د خوست په جامع مسجد کې هغې نه مخکې مونږ یو هوټل کې روټۍ خوړه د هوټل مالک راغی یاره جي ستا به تقریري دا طالبان لږ پوی کا مې ولې وی یاره دی په ګیرو باندې سړی وهي اذان وشي او بیا چې کوم په دکان ناستې دی په درو باندې شروع کړي چې دا مسته مې ښه ده به تقریر وکړم نو ما دا حدیث بیان کو چې پیغمبر علیه السلام وایي بچی چې د 7 کالو شي ورته امر کو بچی راځه مستراده او چې د 10 کالو شي بیا وها او مې چې د ګیري والی یو اذان وشو د جمعه ته نه دي طالبانو سرمنې وباسئ سرمنې وباسئ هلکه ته ځان ته مسلمان وې او وی چې ما د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې ده نو مسلمان باندې خو 5 مونځونه فرض دي دی خو به 5 مونځونه کوي روایاتو کې راځي که یو سړی فرض مونځ قصدن پرېښو قصدن څه معنی جامع شته دی صحت شته ناجوړه نه دی او دا اذان اوري او بیا هم دی جمعه ته نه راځي دی کافر شو وی درې واړه امامان وی دی کافر شو لکه حدیث کې راځي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر د رسول الله حدیث ته چا چې قصدن مونځ پرېښودو دی کافر شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقط کفر معنا کوي چې کفر ته نږدې شو د فقط کفر حکم تغلیدن دی دا سړی کفر ته نږدې شو لیکن تاسو نه تپوس کوم چې یو سړی کفر ته نږدې وي څه مطلب د اسلام نه لرې شو دلته نه یو سړی د پېښور په سټیشن کې په خیبر میل کې کینی او خیبر میل د پېښور صدر نه تقریبا 10 بجې روان شو او سحر 10 بجې خلک بیا وایي هلکه هغه سړی به وسیله کراچۍ ته نږدې وي سمانه پېښور نه لرې شو عمدن قصدن چې یو سړی مونځ تر کوي د هغه دومره لویه سزا ده او ته ځان ته مسلمان وې او د رسول الله امتی وې او ته مونځ نه کوې نو دی وجنه بچی چې د 10 کالو شي لازمن به جمعه ته راولي هغه چې په جمعات کې د قرآن درس باوري د رسول الله حدیث په بیانېږي تبلیغي حضرات په تعلیم کوي په هغې باندې به د هغه اصلاح وشي هغه به د مور او پلار قدر وپېژني هغه به د ګاونډي حق وپېژني هغه به د مشر حق وپېژني او چې یو بچی شپه ورځ فلمونه کوي وی سی آرونو ته ناستي ګډا او د قتل تماشې کوي یو سړی راته قسم خوړو قسم چې د پېښور نه یو بس کې سورما او لاهور تتلم د پښتو یو ډرامه پکې لګېدلې وه د پښتو ډرامه وی ما سوا د قتل نه او ما سوا د ښځې د ګډا نه بل څه پکې نو یو هلک د ماما په زوی په لور مین دی او نه یې ورکوي هغه مټیزه کوي بیا هغه یې ورپسې ګرځي بیا یې قتل کوي او بیا بل څه به نو دغه ډز ډوز
او دغه عشق او معشوقه پښتنو ته دا ښیي دا د پښتو ډرامه وه او دغسې د پنجابۍ ډرامې او د اردو ډرامې بچو ته هم دغه ښیي چې څنګه به د ماما لور تختی څنګه به د ترو لور تختی څنګه به قتل کې څنګه به ګډا کې دا ستاسو زموږ کلچر دی دا سینماګانو په موږ ته دغه ښیي د یو بچی د هغه دړه تختی خو سوته ده هغه چې یو فلم وکړو یاره زه به څنګه قتل کوم زه به څنګه څوک جینۍ تختومه دا ته او ما ته باقاعده تعلیم راکېدی شي چا هم د خپل بچي فکر نه دی کړی مور او پلار یې غرمې نه ودي او بچی دقسې شتورې به مهار د بدماشانو هلکانو سره ګرځي خلک د خپلې بیدې تپوس کوي چې ماښام کې رانه شي هلکه بیده ولې رانله لیکن د بچي تپوس نه کوي چې نیمه شپه ده زما بچی ولې نه ده راغلی ستا بچی پوډریانو سره لګیا دی پوډر سپي سینمابینو سره لګیا دی سینماګانې کوي او په مختلفو ورانو چارو باندې اخته نو رب العالمین په دې آیت کې تا ما ته خطاب کوي الله تعالی فرمایي قو انفسکم اے بندگانو ځانم بچ کوي واهلیکم خپل بال بچم بچ کوي دا هغه اور نه چې هغه ډېر لوی اور دی قو انفسکم ځانونم بچ کوي واهلیکم خپل اهل و عیالم بچ کوي نارن علماء کرام ناس دي نارن کې تنوین تعظیم د پاره ده نارن عظیمن د جهنم اور دا ګور ډېر لوی اور دی حدیث کې راځي چې دا جهنم اور د دنیا د اور نه 70 ګونه زیات دی 70 ګونه دا د دنیا اور د هغې 1/70 دی یعنی دومره غوندې اور چې د هغې تاو په ګز کې رسیږي دومره اور د جهنم به 80 ګزه کې د هغې تاو چې کوم دی نو هغه رسیږي نارن عظیما د هغې ډېر لوی اور نه چې کوم دی نو ځان بچ کوي وقودها الناس والحجاره د هغې خشاک به دا لرګي وي دا ګیس په پکې نه بلیږي دا تیل او پټرول پکې نه بلیږي کاڼي او خلق هغه بوتان چې کافرانو به هغې ته سجدې کولې او خلق دا به هغې کې چې کوم دی نو بلیږي نو زما وروڼو د بچي په مور او پلار باندې حق دی ولتسألن یومئذ عن النعیم د قیامت پر ورځ به الله تعالی د نعمتونو باره کې تپوس کوي چې د ګل غوندې بچی مې در کړی و تا د دې نعمت څه شکریا ادا کړې وه تا هغه ته زما نوم ښیلی و تا هغه ته قرآني تعلیمات ښیلي وو تا هغه ته نبوي ارشادات ښیلي وو تا هغه ته د جومات لاره ښیلې وه تا د هغې اصلاح کړې وه نو د قیامت ورځ بیا ډېره سخته وي ډېر پلاران به د زامنو نه تښتي ځکه چې ده به د زوی حق نه ادا کړی ډېر زامن به د پلار نه تښتي د پلار حق به نه ادا کړی ډېر وروڼه به د وروڼو نه تښتي ځکه چې د یو بل حقوق به نه ادا کړي نو زما وروڼو اولاد په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی قرآن مجید ته متوجه کوي انګریزۍ نه مونږ نه منع کوو لیکن د خدای لپاره بچی خالص انګریز مو جوړوه خالص انګریز زهر دی کې دا وایم چې پلار به ښه حاجي وي 2 حجې به یې کړي عمرو ته به هم ځي او تسبیح به هم لاسو کې وي لیکن د کور 15 بچي دي ټول انګریزي سکول ته متوجه کړي واړه واړه بچي کوټ پتلونې ورته چولې او بعضې بدقسمته استادان دا د پرایویټ سکولونو ماشوم ته وایي ټایي به دې مچولي ما خپل کلي کې استادان منع کړل چې خدای مو غرق کا دا پرایویټ سکولونه مو جوړ کړي دي وړوکي بچي ته ټایي ولې اچې ټایي لوی سړي ته اچول هم جرم دی تاسو ګورئ زموږ ججان وکیلان اے سی ډي سی دا ټایي اچولي خبرې دا ټایي څه شی دی دا ټایي د عیسائی عقیدې نښه ده عیسایانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام مونږ پانسي کړی دی عیسایانو دا عقیده ده چې زمونږ پیغمبر پانسي شوی دی او یهود وایي مونږ پانسي کړی دی یهودیان په خپله سینه لاس دي چې عیسی علیه السلام دا مونږ درته پانسي کړی دی عیسایانو وایي تاسو ډېر ظالمان یئ هغه تاسو په سولۍ ښېګولی دی
تاسو د دې په ګرځو داسې نښه ګورئ یا د دې په ګاډو باندې دا نښئ دا صلیب دی دا صلیب دی د عیسایانو د یهودیانو د دواړو متفقه مطلب دی چې عیسی علیه السلام پانسی شوی دی او زمونږ نه مسلمانانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام الله تعالی جون دی د آسمانونو ته برخې ګولې دی علماء کرام ناستی حفاظ ناستی قرآن وی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم د عیسی علیہ السلام نه دی وجلې د عیسی علیہ السلام په صلیب نه دی خېکولې په دې باندې اشتباه راغلی ده بل رفعه الله الیه الله تعالی عیسی علیہ السلام ژوندی اسمانونو ته خېکولې ده زموږ د عقیده ده او د رسول الله مبارک احادیث تواتر ته رسیدلي دي چې عیسی علیہ السلام برا کوزیږي د قیامت نه مخکې د دمشق د جامع مسجد په مشرقي مناره باندې او هغه بیا د رسول الله مبارک دغه دین خوري او مهدی علیہ السلام به ورسره مرګره شي عیسی علیہ السلام برا کوزیږي دا زموږ عقیده ده شان ورشاه رحمت الله علیه چې ډېر لوی محدث تیر شوی دی هغه په دې باندې کتاب لیکلی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح او تمام هغه روایات جمع کړي دي کم کې چې د عیسی علیہ السلام د نزول ذکر دی نو دا ټای انګریزان دې دپاره اچوي چې دا د خپلې عقیدې اظهار کوي چې موږ دا عقیده لرو چې عیسی علیہ السلام پانسی شوی دی نو مسلمان ته څه مناسب چې هغه د عیسایانو نه خپلې غاړې ته اچوي پوهېږي اړو نه چې هلکه ته دا ټای څه دپاره اچې او بیا وړوکې ماشوم ته یې ولې اچوې خو پاک دی نو بعضې بدقسمته سکولونه چې هغې کې وړو بچو ته د بچپن نه لګیا دی د انګریزیت د صلیبیت هغه درس ورکوي د دې مدرسو نه خپل بچي وساتئ بچې راولېږه جومات ته چې قرآن مجید یاد کیس خدا الله تعالی احسان دی بلا دینی مدرسې جوړې شوې موږ هم انګریزۍ نه منع کوو لیکن بچی نه انګریز مو جوړو او بیا خاص کر ډېر دا نوابان خانان خپل بچی عیسائی سکولونو کې داخلوي عیسائی سکولونه زموږ د ملک کې موجود دي د وړوکوالي نه بچی عیسائی شي نو د مور او پلار نه به تپوس کېږي خان صاحب نواب صاحب زوی مې درکړی تا ولې عیسائی کو د سنبدال کوسم د عیسایانو یو سکول موجود دی دې طرف نه چې اسلام آباد ته ځئ نو باقاعده بره غر دی د غر د پاسه څه قبرونه دي پنجه صاحب ورته وایي بالکل د هغې بالمقابل دې لاسته د عیسایانو یو سکول دی په هغې د پاسه باقاعده د صلیب نښه ده اتفاقا مونږه سکارو په اسنبدال کې نو بعضې ملګرو وی راځئ چکر ووو د هغې سکول مخې ته ورالو تاسو په خدای یقین وکئ ریسسو تفریحو واړه هلکان د سکول دروازې کې ولاړو زموږ د کلي قاضي صاحب د قاضي انوارالدین صاحب ژوندی دی او نور علما هم مونږ سره وو قاضي صاحب هغې بچو نه تپوس وکړو بچو د کوم ځای یئ پښتانه ماشومانو چا وی زموږ د پېښور یو چا وی د کوهاټ یم چا وی د چار سدې یم د دې نوابانو زامنو لولي خانانو زموږ قاضي صاحب ورته بچو تاسو ته د خپل پیغمبر نوم درځي واړه بچي ما خیال له شپږو کالو د اوو کالو بچي بچو د خپل پیغمبر نوم ولې نه راځي څه نوم دی ټولو په یو جواب راکو چې زموږ د پیغمبر نوم تر دې هغې وي او یسوع مسیح بیا قاضي صاحب ورته یسوع مسیح ژوندی دی که مړ دی ویجی مړ دی یروشلم کې قبر دی دی ورته خیلو مړ دی یروشلم کې قبر دی یروشلم دی بیت المقدس ته وایي دا خبرې موږ کولې مې کتل چېرې د سپینو پټکو دا مولایان د هلکانو ته څه وایي هلته نه ورته آواز وکړو کم هیر هلکانو منډه کړه موږ کتل چې یو یو چوکه دو چوکې ووه چا درته وایي چې هلته ودرېږئ
ستا د خان او د نواب بچی چې د عیسایانو په سکول کې سبق وایي او بیا چې دا ډیګري حاصله شي بیا آکسفورډ او د برلن یونیورسټو ته واستئ چې دې ملک ته راځي نو د هغه نه عیسایي جوړي اسلام نه پیژني اسلام څه ته وایي هغه ته د خپل پیغمبر نوم نه ورځي اسلام خو لا لویه خبره ده زموږ کلي کې د تماکو کارخانه ده ټوبیکو فیکټري مشهوره کارخانه ده هغې کې یو عالم به د فیکټري منیجر دوی ته قرآن مجید خیلو هغه عالم یو ورځ راغی مولانا نن خو عجیبه خبره وشوه څه وی د کم ملک ته چې زه ټیوشن ته ځم او دینیات ورته خیمه هغه چېرته رسالپور کې یا نوخار کې یو سکول دی د عیسایانو هلته سبق وایي دې ما ته تپوس کو بیٹا آپ کو اپنے پیغمبر کا نام بھی آتا ہے اگلی کیوں نہیں آتا موٹے بتاؤ بے قائد اعظم محمد علی جناح دیو سړی چې خپل بچې د عیسایانو په سکولونو کې تربیت کوي او بیا د هغه نه لوی سړی جوړ شي دا گورنر دی دا پلانکی دی دا هغه ته اسلام څه معلوم دی د هغه پړه کې د اسلام او د قرآن او د رسول الله د مبارکو د حدیثو سبقات دی زه کراچۍ کې وم گلشن اقبال کې هلته یو مدرسه ده هغې مدرسې ته به یو افسر راتلو ډېر لوی افسر و لیکن د مونځ ډېر پابند و اذان بچو شو جومات ته به راغلی و لیکن د هغه کور ته به سحر وختي یو گاډی راغی او د هغې نه به میمه کوزه شوه او د هغه واړه واړه بچي به په هغې کې واغېښتل او ښکل به کلو موټر کې به ما هغې افسر ته د خدای انصافداره ته خو ډېر نیک سړی د جمع مونځ درنه نه قضا کېږي اذان سره متصل راځي دا بچی ولې د انګریزانو سکول ته مولانا آپ کو کیا پتا مولانا میرے بچے ایسے انگریزی بولتے ہیں کلنٹن بھی اس قسم کی انگریزی نہیں بول سکتا میں وہی خدا نے تا غرق کی تخبل بچی نے دا کلنٹن بچے چوڑے دانے کے چسارو اختیر ہولی کی مدرسی تھا چدا ماں بچے دا قرآن مجید دا سے تلاوت کئی لکو بئی ابن کعب بکولو لک عبداللہ ابن مسعود بکولو نن مسلمان برائے نام وہی چد مسلمانم دے نن دا انگریزی دا لارڈ گلیسٹون او دا لارڈ میکالے او دا برنارڈ شاہ دا تعلیماتو نے تمرا متاثر دے ستاسو نشم ویلے الحمدللہ چہرون معلومی کی چی ایمانی جذبات تک موجود دی لیکن زمگا دے خلکو سره ډیره لویه چکندنه تجربه ده دا انګریزي خوانان دا ټای اچون کی خلق کېدای شي چرته پسلو کې پینده تنه ټیکي ورنه دی ته ټول قرآن د الحمد نه تر والناس پورې واوروا که ضرم درته متوجي شي بخاري ورته د انما الاعمال بالنیات نه تر اخرنی حدیث پورې کلمتان حبیبتان الى الرحمن پورې وایا که درته متوجي شو